مشهور ډانسر او د اداکارې نیلم ګل چې د مفتی صاحب په باره کې یو ویډیو راغلی دا چې څه خبرې هم کړې دي او ډیر زیاتې جړلې هم دي. که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ نو موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ چې تاسو هم د ټول هر څه نه خبر شئ او ټول معلومات تاسو ته ترلاسه شي. د دې ویډیو په باره کې د نیلم ګل دا ویډیو چې کله نه په سوشل میډیا راغله نو خلکو هم وکتله او نیلم ګل په باره کې خلکو ډېرې ښه خبرې هم کړې. نیلم ګل په دغه ویډیو کې داسې ویلي دي چې زموږ یو داسې مولوي صاحب زموږ نه لاړو چې هغه د خلکو په زړونو کې ځان ته کور جوړ کړی و. هغه مفتی سردار علي حقانی صاحب چې د پسې ډیر زیات جړلي هم دي او د تعریف یې کړی دی او ویلي دي چې د مفتی صاحب بچو ته د سہولت ورکړلی شي چې هغې خپل دینی سبق هم سرته ورسوي او دنیایي سبق هم سرته ورسوي. د هغې په باره کې هم دغه ویلي دي چې د هغې بچي د مفتی صاحب غوندې جوړ شي او د مفتی صاحب غوندې عالمان ترنه جوړ شي. ویلي دي چې ټول ورته دعا کوي او هغه د مغفرت دعاګانې غواړي. نیلم ګل په خپله ویډیو کې د مفتی سردار علي حقانی صاحب په باره کې دغه خبرې کړې وې او د هغه د بچو په باره کې چې تاسو مو هم راورسولې غوښتل مو چې تاسو ته هم خبر شي. تاسو موږ سره هم خپله رایه په کمنټ کې شریکه کړئ. والسلام.